پاکستان دی د افغان کډوالو په زور د ایستلو څخه لاس واخلي. له پاکستان څخه د غوښتنو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی وایي چې پاکستان دی د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي او له خپلې پریکړې دې تیر سي. پاکستان باید د افغانستان د یو بل ستر ناورین سبب نشي او د کډوالو له ایستلو د لاس واخلي او پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو پریکړه بیرته واخلي. له دې سره هممهاله اسلامي امارت وایي له پاکستان څخه د تازه راستنه شوي کډوالو د لیږد لپاره د ترانسپورټ چمتووالی هم نیول شوی دی. د اسلامي امارت مرستیال ویاند وایي چې د ملي دفاع وزارت د تحریکاتو لیوا قومندانۍ له لوري د سلګونو غټو او کوچني وسایطو او سلګونو وسایلو لیږد دوام لري. وزارت دفاع ملی همین اکنون در منطقه می باشند و قرار معلومات تازه که مواصلت کرده صدها وسایط کلان و کوچک به ساحه فرستاده شدند تا در عرصه انتقال و ترانسپورت مهاجرین کمک نمایند و در عین زمان در حدود 200 تشناب سیار و همچنان جنراتورهای برق و در پهلوی آن تانکرهای آب نیز به منطقه مواصلت کرده رسیدند و در عین زمان در عرصه ترانسپورت گام اولی خواهد بود که از گذرگاه عبوری یعنی در نزدیکی گذرگاه عبوری که در نزدیکی خط است انتظارگاهی که وجود داره او را انتقال بتن با اما دو کمپی که با گونه عاجل ساخته شده با اونا انتقال بتن. خو د پاکستان سرپرست لومړی وزیر یو ځل بیا د کډوالو د ایستلو پر وړاندې په خپلې ژمنې ټینګار کړی دی. موږ واضح ویلي هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري موږ یې له پاکستان څخه نه باسو خو په دې لړ کې څه باندې 1 میلیون غیر قانوني کډوال دي چې باید وویستل شي. بل لور ته د اسلامي امارت پلوی او ټولنیز مشهور فعال مبین خان له پاکستان څخه د تازه راستنه شویو افغانانو سره په خبره کې وایي ورور زه د پاکستان راغلم را ډیپورټ کړی اتم شپه مې دلته په دغه تورخم کې کور مې پراخ باندې اوس را روان موږ سره ولې د ظلم کوي موږ سره شنه کارټونه ما موټرسایکل پیسې هر څه په پاکستان ځای کې مسکه کله چې موږ تللو ته د پلار نه پوښتنه وکړه موږ دلته د سترخانونه لنګې غواګانې پرېښودې دي د یهودي ملک ته لاړو اوس هم په ځان تکلیف تېرو موږ د تاسو په خدمت کې یو هر رقم ستونزه چې په شریکه به یې تېرو دا مو وطن ده نور به د مهاجر غږ نه درپسې کېږي دغه مو هېواد دلته به د ویاړ ژوند تېروي انشاءالله او خپل انتقام چاته نه پرېږدو د دغه ټولو پورته نه اخلو قدرمن په پاکستان کې د غیر قانوني افغان کډوالو د استوګنې لپاره ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید او سر له نن څخه به په افغانستان کې د کډوالو اخراج لا چټک سي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ولایتونو کې د کډوالو د ایستلو لپاره مرکزونه پرانیستل شوي دي. د پاکستان مقاومت وایي ناقانونه کډوال په دغو مرکزونو کې له راجستر کېدو وروسته به په زور افغانستان ته ستنیږي.